دا ما تاسو ته ټول ته بهتره معلومه چې په لمر تلویزیون نشري ګټه په دنیا کې ښودل کېږي. ځوانانو دپاره خو ډېره غټه خبره چې په لایف تلویزیون باندې راځي، هغې کې بیا دوی پرفارمنس کوي او کارکردګي کوي او د هغوی دپاره غټه خبره ده هغې کې چې دوی ښه پرفارمنس ښه کارکردګي وکړي. دنیا کرکټ بورډ څه کې ټوله دنیا خلک یې ګوري، حتی لیګونو ته هم دي ځینې موږ ځینې ځوانان تللي دي، ملي لوبډلې ته راغلي دي او موږ هم خپله ټرای کوشش کوو چې وړاندې لاړ شو. او موږ ټیم ته په کتو باندې موږ ټیم بالینګ او بیټینګ دواړو اړخ نه ډېره ښه مناسبه لوبډله ده. بالینګ هم موږ سره ښه ده، بیټینګ هم موږ سره ښه ده، حتی په ټول ټورنمنټ کې موږ ټول ښه فیلډینګ هم سایډ هم د موږ ده او موږ بس په دې درې واړو فارمیټونو کې چې مطلب په درې واړه هم په بالینګ بیټینګ او فیلډینګ کې موږ خپل کوشش کوو چې څلور لوبې هم ګټلې، نن هم وبایلله، کوشش کوو چې نورې لوبې وګټو او فاینل ته لاره پیدا کړو او فاینل هم وګټو. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت دا چې دا د ځوانانو لپاره ډېر ښه فرصت ده، ډېر ښه ټورنمنټ ده. انشاءالله هر هغه نوي ځوانان چې دلته ښه پرفارمنس وکړي هغوی به مخکې راځي ایمرجنګ ته، اے ټیم ته، حتی چې د نیشنل ټیمه پورې به انشاءالله راځي. نو هغوی ټولو دپاره دا ډېره ښه فرصت ده، ډېره ښه موقع ده چې هغوی ځانونه دلته شو کړي، ځانونه وښیي تر څو مخکې راشي. ټورنمنټ موږ ټیم خو الحمدلله ډېر ښه روان ده، تر اوسه خو دویم نمبر نه یو. سینیر پلیران ابراهیم زدران د موږ سره، افسر زازی ده، دولت زدران ده، شون یو څو پلیران موږ نه لاړل، احسان جنت یو څو نور لاړل. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د ټیم خپل ټیم تر فاینله ورسوو.